لقمان حکیم اول نصیحت خپل بچی ته د شرک بچیا دی الله سره شریک مه جوړوه، ځکه شرک عظیمه ګناه ده، لوی جرم دی. اوس د دې نه بعد ترغیب ورکوي ګناه. دا فکر مه کوه چې که زه ګناهونه کم نو الله به زمانه نه خبره وي. نه، که ته یو وړه غوندې ګناه وکړې، خو دا په اسمانونو کې وکړې یا په ځمکه کې یا د ځمکې په دننه، چې هر ځای انسان یو ګناه وکړي و الله وغواړي د هغې راوستل، نو الله په هغې باندې قادر ده. یعنې یأتي بها الله، الله به راولي هغې لاره. نو دې کې ترغیب و دې خبرې ته چې ګناهونو نه ورته زړه تورول. که لقمان حکیم ډېر ناشنا انسان و. اوس د عباداتو ترغیب ورکوي، او په عباداتو کې اهم عبادت د مونځ ده. ځکه ترغیب ورکوي ډېر په ناشنا او د محبت په ډکو الفاظو سره. او مونږ ته هم شریعت د دې خبرې امر کړی دی چې کله بچی د 7 کالو شي نو تاسو ته د مانځه امر کوئ، او چې کله د 10 کالو شي او مونځ نه کړي نو تاسو خپل بچي ته وال ورکوئ، سزا ورکوئ. او د دې نه بعد هم چې مونځ نه کړي نو بیا یې د کور نه وشړئ، ځکه داسې بالمازان بیا په کور کې مه پرېږدئ چې دا بلوغ ته رسېدلی دی او دې مونځ نه کړي. لقمان حکیم خپل بچی ته وایي یا بنی اقم الصلاة، ای زما زویا پابندي کوه د مانځه. لقمان حکیم یعنی خپل بچی ته ډېر په ناشنا انداز سره ترغیب ورکوي چې بچیا د مانځه پابندي کوه، ځکه د مونځ دا انسان منې کوي د فحشا او د منکر کارونو نه. او دارنګې پابندي د مانځه دې ته ویلی کېږي، یعنې پابندي د مانځه کوه 5 وخته مونځ. پابندي د مانځه دې ته ویلی کېږي سړی به 5 وخته مونځ جمع سره کړي. چې څنګه اذان وشي نو که د سړي اودس وي په کار دا دی چې جومات ته لاړ شي، که اودس یې نه وي نو تیاري وکړه او جومات ته ځه، ځکه په دې جومات ته تللو باندې په یو قدم باندې یوه نیکي ده او یوه ګناه د سړي معاف کېږي او یوې درجه اوچتېږي او ملایکو ته دعا کړي چې الله درته بخښنه وکړي او الله په ده باندې رحم وکړي. او دا وي د مانځه په حکم کې تر څو چې د انتظار کړي، ډېر فضیلت دی. نو پابندي د مانځه دې ته ویلی کېږي چې سړی به 5 وخته د جمع سره مونځ کړي. دې ته نه ویلی کېږي چې کله مونځ کوه کله مه کوه، او کله دی چې کور کې کوه او کله اړو کوه ما، یا مونځ کې خو په ناراستي سره. وګوره دا مونځ دا د منافقانو، لکه الله عز وجل ویلي چې دوی مانځه ترڅي خو په سستۍ ارڅي، بلکې مؤمن ته په کار دی چې الله بندګي کړي چې دا ښه په شوق په مینې او په محبت سره کړي. نو دغه د مانځه پابندي ده چې لقمان حکیم خپل بچي ته واعظ کړي، بچیا پابندي کوه د مانځه او امر بالمعروف، حکم کوه د نیکۍ، ونهى عن المنکر، منع کوه د بدۍ نه، واصبر، صبر کوه علی ما په هغه مصیبتونو اصابک چې رسیږي چې تا ته در رسیږي. ان ذلک یقینا دا ضروري ده من عزم الامور د کارونو نه، یعنی دا د ضروري کارونو نه ده. دا صبر کول یا دا مونځ کول یا دا جمیع عبادات چې هغه دعوت کې ټول شامل شو، دا څه شی دا یو ضروري کارونه دي. صلی الله علیه و آله وسلم.